ها سلیمانه چې مکتب نه رخصت شې نو بیا ما ته زنګ ووهه، زه درپسې راځم چې واپس دې کور ته ورسوم. صحیح ده؟ سمه ده پلار جانه، بیا درته زنګ وامه. د الله په امان. سلام علیکم سلیمانه، څنګه یې ښې جوړې؟ وعلیکم السلام، ته څنګه یې ښې جوړې؟ مننه سلیمانه، زه هم ښه یم. دا راته ووایه چې بله ورځ مکتب ته څنګه نه وې راغلی؟ ها بله ورځ یادې، بله ورځ زه د افغانستان میچ ته تللی وم، نو هلته د افغانستان اتلان مې سپورټ کول که نه. نو باید هر انسان باید لاړ شي خپل وطن اتلان سپورټ کړي او خپل وطن سپورټ کړي. نو ما باندې خو افغانستان ډېر زیات ګران دی، نو باید زه سپورټ کړم که نه. ها سلیمانه، زه چې بل وار تللی ګوره بیا ما ته هم ووایه ښه. ولې نه زه به تاله خامخا وایم چې بل دفعه تلمه. زه خوشحالېږم چې ته افغانستان او د افغانستان اتلان سپورټ کړې. زه خو په ډېر زیات خوشحالېږم، نو زه به تا ته خامخا وایم چې کله د افغانستان میچ و نو دواړه به یو ځای ځو. صحیح ده که نه؟ راځه چې اوس صنف ته لاړ شو او که نه چې صنف وخت دی. سمه ده سلیمانه، راځه چې ځو. سلام علیکم شاګردانو. او په خیر سلیمانه، ته هم راغلی؟ څنګه بله ورځ مې ټي وي کې ولیدې د افغانستان میچ ته تللی وې؟ او معلم صاحب تللی وم، بس مې چې خپل اتلان سپورټ کړمه، بس هغې دپاره تللی وم. ها ماشاءالله سلیمانه، دغسې تکړه هلک خپل وطن سپورټ که، خپل د وطن اتلان سپورټ که، او بس ښه خبره ده. د خیره سره چې غټ شو خپل وطن ته خو به خدمت کوې که نه؟ او ولې نه معلم صاحب، زه خو به خپل وطن سپورټ کوم، او بس دا خو په موږ باندې حق لري چې خپل وطن سپورټ کړو. او د خیره چې غټ شوم خپل وطن ته به خامخا خدمت کوم. ما باندې د افغانستان ډېر زیات ګران دی.